چې دې آیات هیڅ تعلق د وسیله د زوال فاصله سره نشته کوم انسانان چې وایي چې دې تعلق د زوال فاصله سره دی ودا خار راواله د خلک ورواچوي دوی پلانې وسیله نه مانی الله وی مراد د وسیله نه جهاد راځي چې څو کنه ورته طرف باندې به بلال نشي وسیله په لغت کې ویلې ځي نږدې کتله اصطلاح کې سمانا مراعاة سبيله بالعلم والعبادة مع التحري مكارم الشريعة لحاظ کول د الله د لارې په علم او عبادت سره د اکرام د شریعت د احکامو شریع احکام شریع اکرام هم کوي به باز خلکو چې ګور پلانې وسیله نه مني مونږ یو کې سړیو چې مونږ یو قسم وسیله نه منو دا خو زنديق شو کې سړیو چې مونږ هر قسم وسیله منو دا به مشرک دي تقسیم وکړ دي جایز په قسم لري د الله نوم الله له وسیله کې پیش کول دا موږ تاسو ټول منو ویم انسان خپل نه کول الله له پیش کې دا منو دریم انسان د مسلمان سره طلب د دعا وکي چې مال دعا وغواړ دا منو څلورم انسان خپل عجز فقر الله له پیش کې الله سره عاجز دا منو پنځم په الله باندې حمد پر رسول الله باندې درود دا منو شپږم د دعا په اول کې لفظ ربنا استعمال ول دا منو اې دې را په دې خوا چې قبر والا خاله ورځي ته وی چې دې اورې دې به الله لوي قبر لا आवाज کوي غیبانه یو شال आवाज کوي د الله سره شریک جوړي دا به ټول ناروا کفر او شرک څومره روایت دي بارک راغلي شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب التوسل والوسیله کې امام محمد ناصر الدین التوسل وانواعه کې الصارم المنکی کې ابن عبد الحادی چې د شیخ الاسلام ابن تیمیہ شاګرد دی ابو العز الحنفی په شرح عقیده طحاوی کې تفصیلی کلام په باندې کړی دی خاص کر امام الوسیر المالکی دغه بیان مستقل رساله لیکلی دا سو کې پلانې په حق باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي ويكره الدعاء بحق النبي د نبی په حق باندې ناروا ده الله مزامن چا حق نه مني کوم یا حق شاګه الله منلې جوابدار چې در متشابهات د الفاظ استعمال ول ناروا اخون درویزه به لیکلي مغزن اسلام کې چې د دې آیاتو هیڅ تعلق د وسیله فاصله سره نشته زوات فاصله وسیله زوات فاصله دا منه چې د الله سره سره راونی شو الله له مخ له ودرې شي دا وګوره دې څوک کوي دوی به عنوان کې کړي وسیله د زوات فاصله اعلان دی د پلاني په حق باندې د په جاه باندې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا ټول حرام دا ناروا حق مق الله په ځامه دي چانه مني ناغري کړي دي چې دې آیات هیڅ تعلق د وسیله د زوال فاصله سره نشته کوم انسانان چې وایي چې دې تعلق د زوال فاصله سره دی ودا خار راواله د خلک ورواچوي اشرف علی تنویم لیکلی دي وې دې تعلق د زوال فاصله سره بالکل شته نه دي آیات دلته کې مراد د وسیله نه جهاد دوی پلانې وسیله نه مانی الله وی مراد د وسیله نه جهاد راځي چې څو کنه ورته طرف باندې به بلال نشي